ته چې کم خاوند مار کوټۍ کوي که نه تاسو د خدای وړاندې تبو برباد زه یې دینه په خپله دا لار ته جاري کړله په خپله ته دا کار کوې نو ته اوس د نورو ته هم دا لغې زموږ دا درخواست زموږ دا درخواست دی وزیر مخې سره د خاوند نه ځي دا قصه کوي د لاهور ارنډیانو هغه وایي چې میره مال میره مرضي دا حقه خبره کوي لرې که پسې خاوند باندې ویم چې غولو چې کوم یو سړی زما پښتون شرموي که نه زه به یې پرتوګ وباسم او د چینه د سر نه به یې لټې کومه په ټولو سلام کوم د سلام نه پس ملګرو د علیشه مور ده که د ملیشه مور ده هغې یو میډیو کړله او په دې میډیو کې دا ویلي چې دا میډیو جاري کړله چې کومه ښځه د خاوند نه خپی یو سره شر کوي شاتار کوي نو دا چې راکنه دې ته پوره اجازت دی د خاوند نه وتی شي تښتېدی شي نو ته خو په خپله چې زه دې ته دا وایم چې ته خو په خپله دا لار ته جاري کړله په خپله ته دا کار کوې نو ته اوس د نورو ته هم دا لغې نو ملګرو راشي د دې دا خبرې تاسو په خپله واورئ دا ډېر خاوندان په دې ښځو باندې ډېر چړنده راځي وی زما دې ښځو ته اجازت دی چې کم خاوند مار کوټۍ کوي که نه تاسو د خدای وړاندې تبو برباد زه یې دینم دا کنجرانو سره مه کښېنئ دې بې غیرتو پښتنانو خونه کې الله ته ورکړي یو ځای دی زموږ دا درخواست زموږ دا درخواست دی وزیر مخې سره د خاوند نه ځي لرې که پسې خاوند باندې ویم چې غولو ملګرو دا خبرې دي د اوسه پورې چې راکنه دې پښتنو ته کنځل کړلې او غلط ډانسونه به یې کول نو موږ به چې راکنه خبره په مذاق موږ اړوله بله دا خبره ده چې څلور پنځه میاشتې مخکې یو توبه ویستل وه چې موږ به نور په سکرین نه راځو د هغه وخت نه راواله د دې ټیمه پورې چې ما په دې پسې بیا بله میډیو نه ده کړې تاسو په زما چینل باندې کتلی شئ په ثبوت سره زه بې وجې چې راکنه بې وجې په یو سړي پسې نه راځم ملګرو دا قصه کوي د لاهور ارنډیانو هغه وایي چې میره مال میره مرضي دا حقه خبره کوي په کور کې چې کومه زنانه خپی یا شر شاتار کوي خاوندو سره نو هغې ته پوره اجازت دی چې هغه د کوره وتی شي نو دې ته زه دا وایم چې زما د کې هېڅ کار نشته چې څه کې ځانه کوه غلطه مشوره غلط خبر چې راکنه چاله مه ورکړه ملګرو زه د داسې غلطو خلاف راوتی یم په دې کې ډېر ملګري دا وایي چې ته کنځل کې زه په صحیح کس پسې نه یم راغلی په عالم پسې نه یم راغلی زما میډیو چې راکنه تاسو کتی شئ تاسو داسې یو مثال در کومه یو سړی دی هغه ښځې خلکو له بوځي غلط کار دپاره نو هغه ته به زه څه ویم هغه ته به زه څه نوم ویم هغه ته به زه قاري صاحب یم کاغذي صاحب ورته نه هغه ته به زه بېغیرته او دله ته چې دله ونه وي هغه ته به نور څه وی دا زموږ د پښتنو یو مخکینی د مشرانو لفظ دی په دې کې یو نیم کس بېغیرته دا وایي چې دې کې ستا څه کار دی بلکل زما کار پکې شته چې زما پښتون شرموي که نه زه به خامخا زه ورپسې راځم زما پښتون دې نه شرموي په ده پسې به بیا زه د سره نه راځم دا زه تاسو سره وعده کوم چې نه به راځم او چې کوم یو سړی زما پښتون شرموي که نه زه به یې پرتوګ وباسم او د چینه د سر نه به یې لټې کومه او بل کار کاشې بند